بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د ټولو څخه ډیره مننه چې تاسو داسې منظم طریقې سره تر اخیره پورې ناستئ. زما کلیواله بلا ډېر امباروال دلته کې ناست دي، د هغوی هم ډېره مننه چې راغلي دي ټول په ګڼ شمېر. بیا د صوابۍ خواوشا ټولو علاقونه چې کم راغلي ستاسو د ټولو ډېره مننه. یو ځل د ځان دپاره تاڼې ووهئ ټول. صادق تورو لړ سو صادق تورو ته مې وي مې مالې چې کومه جینۍ غوښتې ده ما یې د هغوی کور والا وایي چې راشه چې موږ تا ووینو. ما یې ته راسره لړ شه نو خوند به وکړي. ده وایي زه درسره سره لړ شمه. ما یې چې تا وویني په ما به شکر وباسي. هر څه کولی شم خو ستا په بدنامۍ یېرېږم. هر څه کولی شم خو ستا په بدنامۍ یېرېږم. ماله په خپلې بېوسۍ باندې ارمان ناچي درمانه کور کې چې زما د واده ذکر وشي زمونږ په چم کې یو جینۍ باندې پیریان ناشي. هر څه کولی شم خو ستا په بدنامۍ یېرېږم. ماله په خپلې بېوسۍ باندې ارمان ناشي درمانه کور کې چې زما د واده ذکر وشي زمونږ په چم کې یو جینۍ باندې پیریان ناشي. او د جدایۍ ستونزه درنه ستونزه ده، لالي دا په یو ځل نه حل کېږي. او د دې ساړه علاج ستا غېږه ده یار، دا مسله په کمبل نه حل کېږي. د جدایۍ ستونزه درنه ستونزه ده، لالي دا په یو ځل نه حل کېږي. او د دې ساړه علاج ستا غېږه ده یار، دا مسله په کمبل نه حل کېږي. ته غوږ شئ چې یو یار ته انتظار دې چېرته کړی دی، بیا په سر د دار دې چېرته کړی دی، چېرته خپل ضمیر ملامت کړی، ځان باندې ګزار دې چېرته کړی دی. او شیخه له تزبو دې شرمېدلی، ښکلي ته انکار دې چېرته کړی دی. شیخه له تزبو دې شرمېدلی، ښکلي ته انکار دې چېرته کړی دی. او خېټه یې د خور پیسه ایښې ده، خېټه یې د خور پیسه ایښې ده. هسې طوافونه د کعبې کوي او سخته د اوسي نه د درمانه یار، ستا کلي کې بل چا سره شپې کوي. خېټه یې د خور پیسه ایښې ده، هسې طوافونه د کعبې کوي او سخته د اوسي نه د درمانه یار، ستا کلي کې بل چا سره شپې کوي. او د سود او زیان روزګار کوونکو خلکو ګټه تاوان په محبت کې نه وي. رحمت د هر چا په کور نه ورېږي او لوڼو د هر سړي قسمت کې نه وي. دغه اخري شعر نه وامه چې تا ته به لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی، تا ته به لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی. تا پسې خفه نه مړه، تا پسې خمري سړی، تا پسې به تیر شي زایدان د ایمانونو نه، تا پسې خو نیم موس کې سلام راګرځوي سړی. او تا پسې په غرونو کې مشکلې لارې سمانه، تا پسې کشي پولي صراط ته هم وهي سړی. بې له تا نه یاره دا زمونږ ژوندون به داسې وي، هسې په تیاره کې لکه لاس چې تپوي سړی. او ستا د نوم الزام به یاره هم باعث فخر وي، ستا نامه په لاس نه مړه لیکي په تندي سړی. تا پسې درمانه ثوابۍ په یو قدم کې ده، تا پسې خو یاره هندوستان نه هم راځي سړی.